بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده مفتی صاحب محترم، په حج په دوران کې یا سړی مکې مکرمې له د حج څخه مخکې یا د حج بعد شپې هلته ډېري، نو عمره کول بهتره دي، زیات ثواب لري که طواف کول؟ موږ ځینې ملګري وایي طواف زیات افضله دي، ځینې وایي نه عمره کول زیات افضله دي. ځینې ملګري ځي هغه د حل د حرم د حدود څخه ووځي، موټر کې د هغه ځای احرام وتړي، عمرې کوي زیات. عمرې زیات افضله دي که طواف؟ محترمه، عمره په نسبت باندې طواف د بیت الله کول دا ډېر اجر او ثواب لري. فقهاو کتابو ټول لیکلي دي چې د عمرې په نسبت طواف زیات اجر او ثواب لري. طوافونه دې ته ملګرو ته وایي چې طواف وکړي، طواف تر عمره زیات اجر او ثواب لري. او که چیرې څوک یوه یا دوې عمرې کوي مزید، د عمرې زیات کولو هم گنجایش شته، ثواب یې شته. مثلا افضل دا دی چې د حدود حرم څخه ووځي، د تنعیم څخه یا د جعرانیې څخه یا مسجد عایشه څخه یا د طایف څخه د هغه طرف څخه چې راځي هلته احرام وتړي، بیا راسي عمره وکړي، طواف وکړي، اووه چکره، بیا سعی صفا مروه وکړي، بیا حلق وکړي. عمره هم صحیح ده، لیکن د عمرې په نسبت حاجانو او هغه زایرینو دپاره بهتره دا ده چې طوافونه څومره زیات وکړي، طواف تر عمره زیات اجر او ثواب لري. یو بل ور پوښتنه کړې ده مفتی صاحب محترمه، زه سرکاري ملازم یم، غریب یم، په ما باندې حج فرض نو، خو زموږ په محکمه کې په حکومتي سرکاري دفتر کې هر کال قراندازي کیږي چې د هر چا نوم وواتي، د حکومت په خرچه باندې به هغه سړی حج ته ځي. نو زما نوم وواتي، زه حج ته ولاړم، د حج بعد بیا چې زه ریټایر سوم ماته پیسې رالې، اوس دوباره پر ما باندې حج فرض دی که یا؟ یو بل ورور د هغه طرف پوښتنه کړې ده مفتی صاحب محترم، زه په سعودي کې ملازمت کوم، مزدوري کوم، خو چې د حج شپې رالې پروش کال ما د چوټۍ واخیستله، د حج د شپو ما احرام وتاړی، هلته په جده کې ولم، احرام یې وتاړی، په حج مې وکړي، عمره مې وکړله، اوس زما لاس ته پیسې راغلي دي، زه مالداره سوی یم، زه د حج توان و طاقت لرم، آیا هغه اول حج زما څه اوسو که دوباره زما څه حج کول غواړي؟ محترم، هغه اول سړی چې د سرکاري په خرچ باندې تللی و، غریب ولو، د هغه سړي حج هم ادا سو، دوباره چې د سر پیسې راسي دوباره پر ده باندې حج فرض نه دی، ځکه په زندگی کې حج یو وار فرض دی. دغه رقم کم سړی چې په سعودي کې ملازم دی، مزدور دی، هغو هلته د سعودي څخه حج وکړي، دوباره که د سره هر څومره سرمایه او پیسې راسي دویم وار پر ده باندې حج فرض نه دی. یو ورور پوښتنه کړې ده مفتی صاحب محترمه، د طواف په دوران کې ډیر د ګرځلاو په وجه بیا د ماف د غولنګونه د دوه ورونو مابینونه د زخمی سوي دي، بیخي د تګ نه یم، اوس په دې باندې مرهم یا یو تیل یو شی لګول جایز دي که یا؟ محترمه، که چیرې داسې و چې د تګ په وخت کې د طواف ولو تکلیف ولو او ډیر شدت تکلیف و، نو داسې مرهم او یا داسې تیل لګول چې خوشبو نه وي پکې بالکل استعمال جایز دی. او دغه طرح د زنګنو د درد لپاره یو قسم خاص پیډ راځي، هغه اغوستل که چیرې د زنګنو د تکلیف د لرې کول دپاره وي، دا داسې دي لکه پټۍ چې تړلي، د هغه هم گنجایش شته. دغه رقم د یو چا لاس یا پښه زخمی سي یا کله کله پښې تڼاکې وکړي، تڼاکې مات سي، بیا پر هغه باندې دوایي اچول یا پر هغه باندې پټۍ اچول، پټۍ لګول، دا هم جایز دی، گنجایش ته، په دې کې څه مشکل نشته. دغه رقم د احرام په حالت کې چې شریعت د کم شي گنجایش ورکړی دی هغه جایز دی. احرام په حالت کې غسل کول، اودس کول، کپړو سره نودېدل، دا ټوله جایز دی، لیکن شرط دا دی چې په خوشبو شمپو او خوشبو صابون دې نه استعمالي. دغه رقم د احرام په حالت کې د ځان سره یو قسم بټوه یا همیانی چې په هغه کې سړی پیسې یا ضروري دستاویزات او کاغذات پکې اچي، د دې استعمال هم جایز دی. په شیشه کې کتل، مسواک وهل، دغه رقم که چیرې یو نوک نیم پرې سوی، نیم پاتې، یا د لاس یا د پښې ده، هغه سړي ته تکلیف ورکوي، یا په لاس یا په کالۍ کې یا په احرام کې بندیږي، هغه نوک کاټول هم جایز دی، په هغه سره څه صدقه او څه دم نه راځي.
دغه رقم د یو چا پښو باندې هغه راغلي تڼاکې راغلي هغه ماتې کي پر هغه باندې پټۍ ولګي پر هغه باندې پوډر یا دوایي ولګي د دې جواز شته. یا یو سړی هیزه سي دستونه راځي د هغه دپاره ډریپ لګول یا انجکشن لګول علاج کول د دې هم ګنجایش شته، دا هم جایز دی. یو بل ورپوښتنه کړې د مفتی صاحب محترمه د حلق او سر خریل دا واجب او ضروري دي. زما یو عذر دی، زما بدن الرجي دی، زه چې سر وخریم بیا الرجي سم ډېر پازابیږم. او زما بل ورور دی هغه بیا په سر کې دانی دی چې کله هغه هم چې سر وخري سر خریلو کې ډېر تکلیف وینه راځي او دانې ماتیږي. یا سر خریل ضروري دي؟ محترمه سر خریل افضل دی. که چیرې یو چاته عذر وي، مثلا لکه ته وایې الرجي دی، د سر خریلو سره الرجي کیږي یا ناجوړه کیږي، یا د یو چا په سر کې دانی وي نو هغه که سر خري تکلیف ورسره هغه دانې زیاتیږي ماتیږي. د دې ټولو صورتو کې که چیرې دا عذر وي نو بیا د سر نه خري، سر دی په مشین باندې کوشنی کی او مشین دی ولګي، بلیډ دی نه لګي، کوشنی دی کی ټوله سر خریل ضروري نه دی. د عذر په وخت کې که چیرې داسې عذر و چې د سړي ته تکلیف و ناجوړي زیاتېدله بیا حلق او سر خریل دی نه کی، قصر دی وکي. دا دواړه جایز دی په اسلام کې. سر دی کوشنی کی، د سر بیاشتان دی کوشنی کې خریل ضروري نه دی. یو بل پوښتنه بل ورور کړې ده چې مفتی صاحب محترمه د احرام په حالت کې یو حاجي د بل حاجي سر ورخریلی سي؟ ځینې ملایان وایي که یو حاجي د بل حاجي د احرام په حالت کې سر وخري نو پر هغه باندې دم راځي. محترمه بهتره خدا ده چې غیر محرم سر ور وخري، لیکن که چیرې غیر محرم سړی نه پیدا کېدی داسې حالات ولو چې د حاجي څه علاوه حاجي سر ور وخري، که چیرې حاجي هغه کړي د حج اعمال یې کړي یعنی وقوف عرفات او رمی جمار او شیطانان یې ویشتلي نو اوس یو حاجي او دغه رقم طواف زیارت سعی و صفا او مروه کړی نو دا حاجي د بل حاجي سر ورخریلی سي. اول بهتره دا ده چې په بل چا غیر حاجي باندې، لیکن که چیرې هغه انتظام نو یو حاجي د بل حاجي سر وخري د دې جواز لري، په دې باندې څه دم نه راځي، څه مشکل نه دی.